روان د زبا کافر که مسلمان پاسما چې هغه چې زبې په یخ جمع کې هغه چې زبې په یخ جمع کې د سخت سالنه په امان ساتلم چې بلونده شو په متیازو باندې زبې وزګي ته واړونه خپل به ټول شپه لونده تېره کړم چې زه به خوب نه کله پاڅېدم په نیمه شپه کې به مې چغې کړلې چې بیبي وږي یم راپاڅه که نه بیبي به پاڅېده زما دپاره زر زر خوراک تیار کړو رابې وړلو خو د یو کال مخکې زړه کې څه خو د یو کال مخکې زړه کې څه تصور صاحب ما مې ضرور سره جګړه وکړه ما ټوپک واغسو ډز به وکړو د ټوپک ډز راته قیامت شو خدایه بیبي رسا په تندو ولګېده زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی هغه وختونه مې اوس هم یادېږي هغه وختونه مې اوس هم یادېږي چې زه به پلار کله وخلمه نو بیبي به زه په غېږ کې ونیولم ټول ګزارونه به یې په ځان وخوړو ما ویل بیبي ته منځ کې سله راځې ته به یې ګناه ده وخل سله زغمې بیا ټوله شپه خوب کې زرګي وباسې ماله دا ستا د غمه خوب نه راځي زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی چې په کوڅه کې اوش او شور د وړو چې په کوڅه کې اوش او شور د وړو مور به مې زر ورله ورمنډه کړله چې مې بچې خو چا وخلی نه دی چې په کوڅه کې اوش او شور د وړو مور به مې زر ورله ورمنډه کړله چې مې بچې خو چا وخلی نه دی زه به د خاورو نه راپاڅولم او بیا نورو وړو زه به د خاورو نه راپاڅولم خپلې سینې پورې به جوخ کړم او بیا نورو وړو ته به یې خیرې وکړلې چې ځوانمرګ و خدای وخلو خلکو زما بچې لوبې کړ سله وښی او بیا د سترګو به یې غټې اوښکې او بیا د سترګو به یې غټې اوښکې په مخ راتلې چې وچې به شوې خو زه به کافر که مسلمان پاسوم زما د لاسه د مور مرګ شوی دی په آخرت کې چې حساب کتاب شي په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک په ټول پاسې د مور په نامه په آخرت کې چې حساب کتاب شي خلک په ټول پاسې د مور په نامه ما ته به نوم د مور څوک اخلي که نه زه به چې مور ته مخامخ ودرېږم محبوبه زه به څه جواب ورکوم ورته به څه وایم چې څوک یم زه به کافر که مسلمان پاسمه زما د لاسه د مور مرګ شوی دی زما د لاسه د مور مرګ شوی